ټول د امریکای مني اړه د اخلاص خو څوک چا سره لاس هم نه میلاوي وایي چېرته کرونا راونړي. ته د امریکای مني؟ زه د امریکای سوچ نه منم حاجي صاحب، زه د امریکای نظریه نه منم، زه د امریکای فکر نه توجه. زما د پیغمبر لاس میلاول زما د پیغمبر سنت دی که نه دی؟ ته ترخونو کې ورکه دی که نه دی؟ د بیمار پرسی زما د نبی تعلیمات دي. د مسلمان په جنازه کې شرکت دا زما د نبی تعلیمات دي. ستا سوچ په خپل ځای توجه. یو طرف ته پتله کې زما د پیغمبر سنت کې ده، رواج نه رسمونه نه. یو طرف ته پتله کې زما د پیغمبر سنت کې ده، د تلې بل جانب بل اړخ ته امریکا برطانیه، د امریکې برطانیې نظریه سوچ فکر کې ده. زم د تلې کم طرف ته چې زما د نبی سنت دی هغه طرف وزني دی چې څه کېږي هغه به کېږي. پوښتنه واوره، که زه ټوکړې کېږم ټوکړې دې شم، که زه مړ کېږم مړ دې شم، که زه شهید کېږم شهید دې شم. ما ته چې کوم مرض لګي او دې لګي زه به د پیغمبر په سنتو ځان قربانوم. تصویر 2020 ختمېدو والا دی، اسلام ختمېدو والا دی، قرآن ختمېدو والا دی، حدیث ختمېدو والا دی، د توحید عقیده ختمېدو والا ده، ختم نبوت زما د پیغمبر رسالت ختمېدو والا دی. دا د پیغمبر د سنت مطابق چې ژوند تیرو دا 2020 پورې دی که د قیامت پورې دی؟ پوچت اوازو خلکو نه مه یریږو، د خلکو خبرو کې مه راځئ. تاسو کې چا هم په تبلیغ کې سی روزه لګوي لږ لاس اوچت کې سی روزې والا لګ. اوس ما ته متوجه شي، تاسو په سی روزه کې په تشکیل کې په ګش کې دا مسله اورېدلې، یو مسلمان چې بل مسلمان سره لاس میلو کی لاس پرېښودونه مخکې څه چل کېږي ما ته پته نشته. په اوچت اواز وایي څه چل کېږي، دې خو هم څوک وایي څه چل کېږي. په اوچت اواز لاس پرېښودونه مخکې څه چل کېږي. دا ګناهونه چې ماب کېږي، ګناهونه چې ریجېږي تاسو ته ښکاري؟ په دوربین کې ښکاري، خوردبین کې ښکاري، د لیباټرۍ په آلاتو کې ښکاري. زه وایم چې ګناهونه دوړېږي لاس میلاوخه کرونا دې ورسره ودوړېږي. هسې یارېږي پرېږده مړه، خو یو ځل مرګ دې مړ شه. زه یم زه به د پیغمبر د سنتو مطابق ژوند تېروم.